د افغانستان پخوانی ولسمشر محمد اشرف غني به ډیر ژر هیواد ته راستون شي. د AFG نیوز چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. پام مو راګرځوم د دې ساعت تازه او مهم خبر ته، او په سر کې یادونه کوم ملګرو که مو چینل نوي سبسکرایب کړی د تازه او مهمو خبرونو لپاره در سره AFG نیوز چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. په مسکو کې د افغانستان سفیر تاییدوي چې دوی له ولسمشر غني غوښتي ترڅو په کابل کې د کیدونکو افغانانو غونډه کې ګډون وکړي چې پلان کې ډیر ژر به کابل کې دایره شي. له بلې خوا سمیع سادات د اشرف غني هغه لوی راز افشا کړ چې له کابله یې پوځ ړنګ شو. د افغانستان د پخواني پوځ نامتو جنرال سمیع سادات په خپله وروستۍ مرکه کې د افغانستان د پخواني ولسمشر اشرف غني په هکله مهمې څرګندونې کړي. د سیګار له لوري په خپاره شوي یو راپور کې راغلی چې جنرال سمیع سادات ویلي اشرف غني داسې یو کس و چې په وروستیو کې په هر چا شک کاوه. د پوځ ډیری جنرالان یې له دندې لرې کړل، ځینې نور یې تبدیل کړل. ډاکټر محمد اشرف غني په خپل پوځ نور باور له لاسه ورکړی او په خپلو خلکو یې باور نه درلود او ورسره ویره وه چې امریکا غواړي دی نور په کور کې نه وي او په وړاندې په دسته جوړولو بوخته وه. د AFG نیوز چینل درنو لیدونکو دا و زمونږه د دې ساعت چمتو شوی خبر. د نورو تازه او مهمو خبرونو لپاره در سره AFG نیوز چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. تر بیا ښې چارې د الله په امان.